فقیر او د زهرو ډوډۍ. یوې ښځې به هره ورځ د خپلې کورنۍ د اړتیا وړ ډوډۍ تر څنګ یوه ډوډۍ زیاته پخوله چې لارویان یې واخلي. ډوډۍ به یې د کړکۍ په څنګ کې کېښوده چې کوم فقیر یې له ځان سره واخلي. هره ورځ به یو بوډا فقیر په لاره تېرېده او هغه ډوډۍ به یې له ځان سره اخیسته، مګر د دې پر ځای چې د کور له خلکو څخه مننه وکړي، ده به له ځان سره دا خبره زمزمه کوله چې ویل به یې که ښه کوې که بد کوې له ځان سره یې کوې. هره ورځ به هغه بوډا فقیر په لاره تېرېده، ډوډۍ به یې له ځان سره اخیسته او همغه خبره به یې زمزمه کوله چې که ښه کوې که بد کوې له ځان سره یې کوې. هغې ښځې ته له دې کبله غوسه ورغله چې بوډا فقیر یې په ښو نه پوهېږي. یوه ورځ یې هم مننه ترې ونه کړه. ښځې له ځان سره وویل هره ورځ دا بوډا فقیر تېرېږي او همغه جمله له ځان سره زمزمه کوي چې له دې خبرې به یې مطلب څه وي. یوه ورځ ښځې له ځان سره فیصله وکړه چې نور باید له دې فقیر څخه ځان خلاص کړي. په هغې اضافي ډوډۍ کې یې زهر ګډ کړل او غوښتل یې چې بوډا فقیر ووژني. خو کله چې یې ډوډۍ له کړکۍ سره کېښوده، لاسونه یې ورپېدل. له ځان سره یې وویل دا زه څه کوم. سمدستي یې ډوډۍ راواخیسته او په اور کې یې وسوځوله. بیا یې بله ډوډۍ پخه کړه او په کړکۍ کې یې کېښوده. د عادت له مخې فقیر بیا راغی. هغه ډوډۍ یې له ځان سره واخیسته او له ځان سره یې دا جمله تکراروله چې که ښه کوې که بد کوې له ځان سره یې کوې. فقیر روان شو، نه پوهېد چې د هغې په زړه کې به څه تېرېږي. ښځې به چې هره ورځ ډوډۍ پخوله، خپل ورک زوی ته به یې دعا کوله. زوی یې له ډېر وخت راهیسې د کار په لټه وتلی و، مګر دوی ته یې له څو کالو راهیسې هېڅ خبر نه و راغلی. مور به یې تل دعا کوله چې الله تعالی یې زوی بیرته روغ راولي. د هغې ورځې په ماښام چې ښځې په ډوډۍ کې زهر اچولی و، د کور دروازه یې وټکېده. ښځې چې دروازه خلاصه کړه، ګوري چې زوی یې د دروازې مخې ته ولاړ دی. خړ پړ ستړی ستومانه زاړه کالي وږی تږی کور ته راننوت. چې څنګه یې په مور سترګې ولګېدې، ویې ویل د الله تعالی په قدرتونو راورسېدم. له کور څخه ډېر لرې په وچه دښته کې ستړی ستومانه او وږی شوم. له تګ څخه وغورځېدم. یو بوډا فقیر په لاره تېرېده. سوال مې ورته وکړ که د خوراک څه شی در سره وي. هغه فقیر ډېر ښه سړی و. خپله ټوله ډوډۍ یې ماته راکړه. که هغه نه وای زه به اوس نه وم. د ډوډۍ د راکولو په وخت کې یې راته وویل له ما سره همدا یوه ډوډۍ ده او تا ته یې ځکه درکوم چې ته له ما نه ډېر ضرورت ورته لرې. مور یې چې دا خبره واورېده، رنګ یې والوت، په مخ یې ویره خپره شوه. په دروازه یې تکیه وکړه او هغه زهرجنه ډوډۍ یې په ذهن کې وګرځېده چې سهار یې پخه کړې وه. له ځان سره یې وویل که هغه زهرجنه ډوډۍ مې نه وه سوځولې، خپل زوی به مې خوړلې وه او اوس به مې زوی مړ وی. ایله دا وخت د فقیر د هغې جملې په معنا پوه شوه چې ویل به یې که ښه کوې که بد کوې له ځان سره یې کوې. له خلکو سره ښه کوه، ښه له زړه کوه، د ښو په نوم بد مه کوه. که نور مو ښه هېر کړي، الله تعالی یې نه هېروي. یا یې په دنیا بدله درکوي او یا یې په آخرت کې. له نورو د مننې تمه مه کوه، مګر په خپله د چا ښه مه هېروه.